ځینې خلک د خنډونو سره په ژوند کې د دیوال په څیر مخکې کېږي او ځینې خلک هم دغه خنډ نه زینه جوړوي، په دې باندې خپلو موخو او هیلو ته ځانونه ورسوي. توپیر یې څه دی؟ عادي انسان چې کله د ستونزو سره مخامخ شي، لومړی کار یې شکایت کول دي، پر نورو باندې پړه اچوي، پر حالاتو او پر ژوند باندې. خو بریالی انسان لومړی پوښتنه دغه کوي چې څنګه دا خنډ لرې کولی شم، زه خپل هدف ته څنګه رسېدلی شم. هغه وخت پړه اچولو باندې نه ضایع کوي، بلکې سمدستي هڅه پیلوي. اشتباه کوي، لویږي، ژوند کې ناکامیږي، خو زده کړه کوي او مخ ته روان دی. د څنګه کلمه ورته د شکایت دروازه نه، بلکې د حل لاره خلاصوي. عقل یې هڅوي او عملي ګامونه یې هڅوي چې کولی شي سمدستي د بریا په لور روان شي. هر ګام چې اخلي نور هم ځلیږي او هر تجربه یې هدف ته نږدې کوي. بالاخره بریالیتوب تصادف نه دی، بلکې طبیعي کار دی. اوس تا خوښه، آیا ته د هغو انسانانو چې شکایت کوي او که د هغو انسانانو چې څنګه بریالی شم؟ الله دې توفیق درکړي.